naranjaan itu kira-kira sama kan lagi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د شیبه میډیا درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای وکړي د صحت په جامه سنبال اوسېږئ. موږ نن راغلي یو د کامې ښکلې ولسوالۍ ته چې د کامې ولسوالۍ نن سبا په دوو سترو تولیداتو کې ډېر شهرت موندلی چې یو د ګوړې او بل د شیریخ په تولیداتو کې. شیریخ به د اوړي په موسم کې ډېر زیات دی خو اوس هم د ګوړې تولیدات او شیریخ دواړه مهم رول لري. د خلکو توجه یې ځان ته رااړولې ده. دلته راغلي یو شیریخ پزۍ ته دلته به له دوستانو څخه شیریخ په اړه معلومات کوو. شیریخ په هکله ځوان سره ولاړ دی. مختلف شیبه ډېره مننه. زه خو ډېر راتلم د اوړي موسم کې راتلو چکر هم وهه. اوړي په داسې کال اوړی خو په کابل کې پروسه کال اوړی دلته هغه اوړي وخت دلته به کله کله به راچکر کېږو. غرمۍ سره کال دا یو کال نه یم راغلی. خیر رسول دغه ګاډۍ ته م ځو دغې نه مې یو ویډیو اخلو. د شیبه میډیا درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. موږ د کامې ښکلې ولسوالۍ ته راغلي یو المدینه سپیشل شیریخ پلورنځي ته. دلته زموږ سره چې دا د انانسرۍ او په میډیا کې د کار کولو ډېره وړتیا لري او ډېر ورسره ډېره مینه لري. نو دی تاسو ته د تمثیل په شکل یو स्क्रिप्ट वड़ाने की سلامونه نیکې هیلې جو او غوسه سوکال آباد اوسئ. ستاسو ګران قربان یاست محمد خاکسار سروي کاموي مصر په کاموي برکې ښاغلی بیسدوال سره ملتکه د نوم مینهوالو جو او غوسه بیا هم د شیبې میډیا خپرونه تر پای موږ نن د کامې ولسوالۍ ته راغلو. کامه زموږ امن او د ټاټوبي او کامې ولسوالۍ وړه امریکا ته د کامې ولسوالۍ یو څو ملګرو سره خبرې کوو. راځئ. مونږ دلته د یارانو شریخ پزۍ ته راغلو. دلته مې یاران را پیدا کړل. د یارانو سره د یارۍ صحبت به وکړو. ستړی مه شې وروره، نوم دی؟
مننه حیات الله عبید. ښه ډېر ښه. دلته تاسو شیریخ تولیدوئ؟ څومره په ټنونو شیریخ تولیدوئ که داسې په منونو؟ یاره د ټنونو به دروغجن شو خو په منونو باندې په منونو باندې ځکه موږ په کیلو باندې سودا اخلو 30 کیلو 40 کیلو 50 کیلو تر سل سیزن راځي اختر راځي جشن راځي په داسې ټیم کې بیا ډېر اخلو. او مزې خو تاسو پرې د جلال آباد د ښار ټول پیسې تاسو راواخیستې د خلکو نه؟ ولا مونږ خو همدغه مونږ یو چې د خلکو ته هم لږ ذره خندا او خوشحالي ورکړې ده. نور په افغانستان کې نه خوشحالي شته دی او نه څوک خوشحالي کولی شي. بېشکه دلته چې خلک راځي او ستاسو نه شیریه خوري یا که څوک داسې مونږ غوندې غریبانان عاجزه خلک راشي تاسو ورسره جنګ کوئ چې پیسې نه وي شیریه هغه زمونږ سر کې سترګې دي مونږ ورته د جب نه نورې پیسې هم ورکوو چې دا د کرا او د الله دې مل شي. ښه ډېر ښه کوئ دا. او تاسو دلته د اوړي په نسبت په ژمي کې څومره شیریه خرڅوئ؟ اوړی ښي ژمی ښي کاروبار سیزن چې دی اوړی دی ژمي کې زمونږ سیزن دی ژمی بیا چې دی زمونږ میان دي او چرګان دي چرګ کړی او پسه کړی سیرلي کړی بیا دا شی ژمي کې جوړو. اوړي کې چې دی بیا د کړی او د میانو سیستم کمزوری شیریخ تیزي ژمی بیا چې دی د کړی او میانو سیستم تیزي شیریخ کمزوری. یعنې تاسو ښه سیستم جوړ کړی هم اوړي خلکو نه پیسې اخلئ هم د ژمي خلکو نه پیسې اخلئ خو حلال یې اخلئ. حلال یې اخلو حرام نه. ډېر ښه کار دی دا. خو دلته تاسو د مایانو تولید چیرته کېږي؟ تاسو چې راځئ سیند نه نیسئ خپله یې نیسئ دلته فارمونه دي که په دې اړه لږ مایان خو موږ درې رقمه مایان لرو. یو وطني ماهي دی چې د کونړ د سیند ماهي دی موږ ماهیګر لرو هغه یې نیسي. دویم ماهي چې دی موږ دلته دا د افغانستان خپل ډیمونه چې کوم دي فارمي ماهي دا بیا چې دی په وطني ماهي باندې خرڅېږي ځکه ژوندی ماهي او راوړی دلته مشتریانو ته پخوو. او دریم چې دی بیا د پاکستان فارمي ماهي دی چې هغه راوړو مشتریانو ته وړاندې کوئ. او د چرګانو تولیدات دغلته کې که اوس هم د پاکستان یا د نورو هېوادونو نه نه د چرګ تولید بلکې چې موږ د کامې هم نه وځو. چرګ تولید موږ ته خپله په کامه کې تولیدېږي. چرګ کامې دومره فارمونه دي الحمدلله چې دغه کامه کې څه هوټلې دي څه دوکانونه دي همدغې ته دغه فارمونه چرګ رسولی شي. تاسو خپل د کور نه پوره یاستئ شیریخ تولیدات هم خپل د کور د ګوړې تولیدات هم خپل د کور د چرګانو تولیداتو کړایان هم خپل د کور یو مایان د کونړ د سیند نه اخلي هغه هم مرستیال دی. هغه هم په خپله نیسو کونړی دې راته نه نیسي. ډېر ښه کوئ. او دغه د ګوړې چې ستاسو مسلک هم نه دی خو تاسو سره دلته ګاونډي دي دا د ګوړې تولیدات په دغه موسم کې تاسو څنګه ازمایئ؟ دلته د کابل نه د نورو ولایاتو نه خلک راځي اخلي نه اخلي بازار لري نه لري؟ ګوړه خو الحمدلله کامې ډېره خسته ځمکه ده هم ګنی ورکوي هم سبزي ورکوي هم میوه ورکوي. داسې یو ټیم و چې په کامه کې دغه ګاڼۍ عام وي هر سړي لګولې وه خالي ګوړه به تولیدوله ساده ګوړه به په جلال آباد ښار کې به یې خرڅوله مګر داسې یو ټیم راغی چې په دغه ګوړه سوچه ختمه شوه ګاڼۍ بیا به خلکو صرف د شربت ګنۍ کرلو او کابل کې به یې خرڅولو. اوس بیا دغه ګاڼۍ عام شوي دي او رایج شوي دلته چې خلک راځي د کابل نه د افغانستان د 4 ولایتو نه خلک راځي دلته ځان سره پیسته راوړي بادام راوړي چهارمغز راوړي سونډ راوړي مسالهداره ګوړه کوي سونډي ګوړه چې ورته وایي. پخوا خو دغه ګوړه کې کامه نوم لرود او خلک سیلانیان به ورته راتلل خو کله چې دغه شیریخ شروع شوی ورسره دغه هوټلونه ورسره رشد کړی دغه د سیاحتي ساحې ورسره زیات شوي نسبتا هغه پخوا چې یوازې ګوړې پسې راتلل خلک زیات شوي که کم شوي څه رقم شوي؟ اوسني وخت کې خو الحمدلله کامه ډېره مخکې تللې ده. داسې یو ټیم و چې زه په خپله کابل کې پغمان ته لاړم په چکر باندې هلته مې چې دغه خلک ولیدل ما چې یا الله داسې یو وخت به م راځي چې په کامې ته خلک چکر ته راشي. هماغه دی چې اوس په کامه کې نور ولایتونو ته خلک دومره چکر ته نه ځي لکه یوازې کامې کې چې راځي. هم شیریخ دپاره هم ګوړې دپاره هم د سبزۍ په وخت کې د سبزۍ د تجارت په خاطر باندې دغه مخامخ دلته چې دی دغه منډۍ دی د سبزۍ یو منډۍ بره لرو یو دا دی 2 منډیان لرو یوازې دغه منډیانو ته چې کوم تجاران راځي د نورو ولایتونو نه هغه هم ډېر شي. دلته یو بل بازار هم دلته لرو فکر وکړم چې د چهارشنبې ورځې څو ورځې هغه عام بازار لري هغه میله ده میله هغه میله دلته څه رقم دي خلک ورته په دغه ورځو ډېر راځي؟ الحمدلله کامې ته نه پوهېږم چې چا دعا کړې ده کامه دومره پرمختګ کې روانه ده چې په ننګرهار په ولایت کې
چې دویش ولسوالۍ لري په دې دویش ولسوالیو کې اولنی میله د کامې ده چې د چهارشنبې په ورځ باندې میله او اول نمبر کې دغه میله ده. په دغه میله کې څه خرڅ اخیستل کېږي؟ دغه میله کې دغه خبره وي یو د مرغۍ پۍ نه میلاویږي نور هر څه نور هر څه میلاوي که غوالې که غویالې که سنډالې که میږالې که وزالې که خوراکي توکي اخلي چې څه ویل ده کې دغه میله د څه شي په ورځ ده خلک؟ دا د چهارشنبې که ژوند انشاءالله چې چهارشنبې ورځ به په دې میله کې اشتراک وکړو دا یاران به مو ویسي او د دې میلې نه به مو خوند واخلو. الله مو شعر ټپه یو څه شی خوږه خاطره د ژوند ترخه خاطره څه لرئ موږ ته لیدونکو ته وړاندې کړي. زه به درته یو بیت ووایم او نور خو څه نه لرم وایي چې د پالنګ او د بیړۍ حاجت یې نشته او د یارانو نشستن د زړه په سر. ډېره مننه. دا یاران دي او هر وخت د یارانو په خدمت کې. ډېره مننه د شیبه میډیا درنو کتونکو نننی پروګرام مو په کامې ولسوالۍ کې وایي انشاءالله چې کامه داسې ولسوالۍ ده چې هر وخت ورکړی شو بیا هم کمه ده نو بیا به راځو تاسو زموږ سره تر اخره پاتې شئ تر څو شیبې مو رنګینه شي زموږ سره مو شیبې رنګینې کوي انشاءالله چې بیا راځو دغه چهارشنبې بازار ته به هم راځو د کامې نه به کتنې او لیدنې به کوو د دې کامې خوندونه به اخلو د کامې میلې به وکړو او بیا هم سره یو ځای وو انشاءالله چې بیا هم ستاسو لپاره موږ الله مو هر وخت راوله موږ خدمت کې. ډېره زیاته مننه خیر اوسئ.